د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د دې ساعت خبري ټولګي ته ښه راغلاست. پاکستان کې چارواکي وایي وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي هیواد ته یې د مخدره توکو قاچاق ډیر شوی دی. د پاکستان د ګمرکونو چارواکي زیاتوي همدا تېره اونۍ یې له افغانستانه د مخدره توکو د قاچاق یوه لویه هڅه شنډه کړې او ادعا کوي چې سلګونه کیلوګرامه چرس، هیروین او نور مخدره توکي یې نیولي دي. ایران طالبانو ته د افغان سفارت د سپارلو راپور رد کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګنې دا هیواد غواړي په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت استازو ته وسپاري. د ایران عصري ایران خبري ویبپاڼې د خپل هیواد د حکومتي سرچینو په قول ویلي و چې د ایران اسلامي جمهوریت پتیلې ده چې په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته له دې سره وسپاري چې د دې ډلې اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده نن تهران ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له سفر سره هم مهاله وویل په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټیک عملیات د نورو ټولو بهرنیو سفارتونو په شان د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د ویانا په 1980 کنوانسیون کې د تعریف شوو مقرراتو او اصولو په چوکاټ کې دي. عصري ایران ویبپاڼې ادعا کړې چې د افغانستان د پخواني حکومت سفیر عبدالغفور لیوال له سفارت او ایران تللی دی او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له ایراني چارواکو سره د سفارت د وسپارلو په اړه خبرې کوي. ولسمشر غني وایي له لویې جرګې د طالبانو مخ اړول نیابتي جنګ ته دعوت دی. د افغانستان بې واکه شوی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د قضیې د حل لپاره د لویې جرګې په جوړولو ټینګار وکړ. ښاغلي غني د جمهوري نظام له سقوط څخه وروسته په خپله یوازینۍ مرکه کې په دې اړه وویل لویه جرګه زموږ یو قدیمي نهاد دی او دا د افغانستان د ټولو قومونو او ژبنیز ګروپونو شریک میراث دی. د جرګې کلمه ترکي او دري ریښه لري او لویه پښتو کلمه ده چې معنا یې ستر دی. دغه نهاد په وروستیو کې ډیر دیموکراتیک شوی ځکه چې د غړو انتخاب د هغو خلکو له خوا په رایو کیږي د چا استازیتوب چې دوی کوي. زه د دوه وروستیو لویو جرګو د جوړولو ویاړ لرم چې د 22 اقشارو استازي پکې برخه اخیستې وه او د ښځو او ځوانانو پکې د ملاحظې وړ حضور درلود. لویه جرګه معمولا په دغسې حالاتو کې دایریږي، 50 کمیټې پکې وي او یادې کمیټې په مشخصو موضوعاتو بحث کوي او نظر ورکوي. ښاغلی غني زیاتوي لویه جرګه په مشورتي بڼه ترسره کیږي او د ټول ولس استازیتوب پکې وي. همدا نهاد په 2002 کال کې انتقالي حکومت ایجاد کړ او په 2004 کال کې اساسي قانون تصویب کړ. اندرابي وایي امرالله صالح را سره د پولیسو د عاشي د قراردادي غل په نیولو وران شو. د کورنیو چارو پخواني وزیر مسعود اندرابي د ټویټر چټ روم په یو بحث کې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت د یو غله قراردادي په ملاتړ تورن کړ. نوموړي وویل چې د حاجي رسا په نوم د پولیسو د عاشي قراردادي له اسنادو سره په دې تور ونیوه چې هر کال د پولیسو له ډوډۍ څخه یې 2 میلیارډ افغانۍ غلا کولې. اندرابي زیاتوي چې حاجي رسا کورنیو چارو وزارت ته راوست خو امرالله صالح چې هغه مهال د ولسمشر غني د ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال و ورته یې زنګ او ورته یې وویل حاجي رسا باید ژر تر ژره خوشي شي. اندرابي زیاتوي صالح ته مې وویل چې اول خو ته هیڅ کاره نه یې، ما سره نه باید داسې وغږېږي. زه د کورنیو چارو وزیر یم او حاجي رسا نه پرېږدم لاس ته خلاص. د کورنیو چارو دغه پخوانی وزیر چې د امرالله صالح له مرستیال ولسمشر کېدو سره وروسته له دندې ګوښه شو وایي هغه سره یې د اختلاف اصلي دلیل همدا و. افغان پوسټ تیرو 3 میاشتو کې 46 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي چې افغان پوسټ شرکت په تیرې یوازې 3 میاشتو کې 46 میلیونه او 391 زره افغانۍ عواید راټول کړي دي. د یاد وزارت په وینا دغه عواید د پاسپورتونو، د بهرنیو چارو وزارت تصدیق پاڼو او د الکترونیکي تذکرو د لیک له لارې ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت په خبره دا پیسې مالی وزارت ته سپارلې دي او د یاد بانک له لارې به د هیواد ملي بودیجې ته لاړې شي. د یادونې ده چې یاد وزارت مخکې تر دې هم ویلي و چې یوازې د موبایلونو د کریډټ کارتونو د مالیې له لارې په میلیونونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. پاکستان کې د یخنۍ له امله د مړه شوو کسانو شمیر 22 لوړ شو. د پاکستان په مري ښار کې د یخنۍ له امله په موټرونو کې د بند پاتې مړه شوو کسانو شمیر 22 لوړ شوی دی. اسوشیټ پریس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې اسلام آباد ته نږدې په مري ښار کې د سړې هوا له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 کسان مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان دا پیښه یوه تراژیدي بللې ده او زیاته کړې ده چې د پیښې له قربانیانو سره د مرستې لپاره د مرستې رسونې سازمانونو ته سپارښتنه کړې ده او ژر به له خپل
او ژر به له ځپل شوو سره اړینې مرستې وشي. د یادونې ده چې پرون پاکستاني پولیسو ویلي و چې مري ښار ته د واورې د سیل لپاره په زرګونه موټر دننه شوي دي او د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله ډېری موټر په یاد ښار کې بند پاتې دي چې په نتیجه کې خلکو ته یاده مرګ ژوبله اوښتې ده. کابل کې یو شمېر ښځو د پوهنتون استاد د نیول کېدو په غبرګون کې لاریون کړی. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د پوهنتون استاد فیض الله جلال د نیونې په غبرګون کې لاریون وکړ. یادو ښځو له طالبانو وغوښتل چې د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال ژر تر ژره خوشي کړی شي. استاد جلال پرون شنبه د طالبانو له لوري ونیول شو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نوموړي نیول کېدو په تړاو ویلي چې فیض الله جلال یې د هغو پاروونکو څرګندونو د وضاحت په خاطر نیولی چې د نظام خلاف یې کړی وي او د خلکو عزت ته یې زیان رساوه. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نوموړی په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام په ضد هڅول هغه زیاته کړي. دغه کس څخه نیول شوی بل څوک د استاد او دانشمند له ادرسه داسې اوتې ونه وایي او د چا شخصیت او عزت ته زیان ونه رسوي. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال پرون مازیګر د طالبانو استخباراتو لخوا ونیول شو چې د ګڼو سازمانونو او خلکو له غبرګون سره مخ شوي. د افغانستان سرې میاشتې ټولنې په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې تیر کال یې په ټول افغانستان کې 411,000 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي. په دې مرستو کې خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، وریژې او همدا ډول غیر خوراکي توکي لکه د کور وسایل، ژمنۍ جامې او په ځینو مواردو کې نغدي پیسې وي چې په تیر یو کال کې په اړمنو کسانو ویشل شوي دي. دا اداره همدا ډول وایي چې 3 میلیونه کسانو ته یې روغتیایي خدمتونه هم وړاندې کړي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان نور آغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل تازه یوه اندازه مرستې ورسره شوي دي چې ډیر ژر به یې په ولایتونو کې د ویشلو لړۍ پیل شي. صاحبزاده وایي تازه ترلاسه شوي مرستې 28,809 اتیا خوراکي بستې او 99,622 غیر خوراکي کڅوړې دي چې د ایران، ترکیه او قطر د سرې میاشتې د ادارو او د بیت السلام د خیریه موسسې او نړیوال فدراسیون لخوا شوي دي. 32 ټنه خوراکي مواد د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې، 6 کانتینره طبي وسایل د چین د سرې میاشتې ادارې او 1522 بستې خوراکي او 516 بستې غیر خوراکي توکي د سعودي عربستان د خیریه بنسټ بیت السلام څخه ترلاسه شوي دي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او بلې ټولګې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک او سپېڅلي رب سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.